The students laughed at the teacher. स्टूडेंटानو په ټیچر پسې خندل. دا غي د پاره ټکی سره راځي laughed at. دا یو ټکی دی phrasal verb دی ځکه چې دا یو verb هم دی او ورسره preposition هم دی هغه دی at. صحیح ده؟ نو laughed at مطلب دی په چا پسې خندل. You should look after your kids. تا له پکار دی چې ته د خپلو بچو د خپلو ماشومانو خیال ساتي. دا غي د پاره ټکی سره راځي look after. او بل یو ټکی زموږ سره دی addicted ویل کیږي عادي ته. یو سړی د سیز عادي وي کنه، یعنی یو سړی فرض کا یو کس نشه کوي نو هغه د نشې عادي وي کنه، نو هغه د پاره addicted راځي. یا یو کس ټول ورځ ویډیو گیمز ته ناسي صحیح په موبایل باندې نو هغه د هغه addicted دي. نو دغه شانتي addicted چې هم زیات راځي نو د هغه سره هم زیاتر ټو لګي. صحیح ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د اکټیو وایس او پیسیو وایس لیسن شروع کړی دي. د دې نه مخکې مونږه پارت 1 او پارت 2 الریډي کړی دي چې په هغې کې مونږه کم بیسیک رولز دي هغه مونږ ویلي دي چې د اکټیو وایس نه به پیسیو وایس څنګه جوړیږي، او بیا چې څومره زمونږ سره ټینسز دي چې کله یو سنټینس زمونږ سره په یو ټینس کې راغلی وي په اکټیو وایس کې، نو په پیسیو وایس کې به هغه ټینس څنګه بدلیږي او د هغې سره به کم اکزیلري وربز لګي. دا مونږ ټول په پارت 1 او په پارت 2 کې الریډي کړی دي. که چا تر اوسه پورې پارت 1 او پارت 2 نه یې کتلي نو مهرباني وکړئ اول پارت 1 او پارت 2 وګورئ او بیا دا لیسن وګورئ. صحیح ده؟ نننی لیسن زمونږ دی پارت نمبر 3 او دا زمونږ د اکټیو وایس او پیسیو وایس اخیری لیسن دی. صحیح ده؟ د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ښه نو راځو خپل لیسن له اکټیو وایس او پیسیو وایس. د دې نه مخکې چې څومره خبرې مونږه د اکټیو وایس او پیسیو وایس په باره کې کړې دي، یعنی په پارت 1 کې او په پارت 2 کې، هغه جنرل رولز دي. زیات تر تاسو داسې وګڼئ چې 95% یا 96 98% ټول هماغه رولز راځي. صحیح ده؟ اوس د دې نه علاوه دا کم چې 3-4% پاتې کېږي نو هغه یو دوه نور کیسز دي چې هغه په اکټیو وایس او پیسیو وایس کې راتلی شي، او نن به انشاءالله مونږه د هغې په باره کې سپیشل خبره کوو. صحیح ده؟ په ننني لیسن کې به مونږه په پیسیو وایس کې چې کوم ایکسپشنز استعمالیږي، تاسو ته ما په تیر لیسن کې ویلي وو چې کوم ایکسپشنز دي او یا د کومو څیزونو دپاره سپیشل رولز استعمالیږي. ایکسپشنز ویلې کېږي مستثنا ته، یعنی کومو څیزونو ته چې استثنا حاصلوي. استثنا ویلې کېږي یعنی یو خو عام رولز وي او په ځینو څیزونو باندې رولز کار نه کوي، هغه د رولزو نه خلاف ځي، نو هغې ته استثنا حاصلوي. دغه ټکو ته ویلی کېږي ایکسپشنز. صحیح ده؟ او یا مونږ ویلی شو چې د ځینو څیزونو دپاره سپیشل رولز وي. نو په ننني لیسن کې به مونږ د هغه ټکو په باره کې وایو چې د کومو دپاره سپیشل رولز وي په پیسیو وایس کې او په اکټیو وایس کې. صحیح ده؟ ښه نو اولنی کیس خو دا دی که فرض کا زمونږ سره په اکټیو وایس کې فریزل ورب راغلی وي. د فریزل ورب مطلب دا دی چې په اکټیو وایس کې ورب راغلی وي او د ورب سره پریپوزیشن هم د مخکې نه راغلی وي. صحیح ده؟ هغې ته ویلی کېږي فریزل ورب. یعنی یو خو یو ټکي که نه هغې ته ورډ ویلی کېږي، لفظ چې ورته وایي که نه یو ټکي وي. بیا چې د یو ټکي نه زیات شي، صحیح ده، یا دوه ټکي شي یا درې ټکي شي نو د هغې نه فریز جوړیږي که نه. دغه شانتي چې کله هم د ورب سره یو پریپوزیشن راغلی وي نو د هغې نه بیا فریزل ورب جوړ شي. صحیح ده؟ نو که فرض کا زمونږ سره په اکټیو وایس کې فریزل ورب راغلی وي، یعنی ورب راغلی وي او د هغې سره د مخکې نه په اکټیو وایس کې پریپوزیشن راغلی وي، نو کله چې هم بیا مونږه د دې نه پیسیو وایس جوړو نو دا ورب به هم په پیسیو وایس کې راځي او هم دغه پریپوزیشن به په پیسیو وایس کې هم راځي. نو په پیسیو وایس کې به هم دغه پریپوزیشن د ورب سره یو ځای راځي. صحیح ده؟ دا به ځای هم نه بدلی او دا به د سنټینس نه ورکیږي هم نه. صحیح ده؟ دا خبر درته ما ځکه وکړله چې کم مونږ په عام کیسز کې، یعنی کم چې مونږ تر اوسه پورې لیسن کې څه ویلي دي چې په اخره کې بای راځي که نه، یعنی I write a letter is written by me. نو مونږ په اخره کې بای وایو که نه، by me, by him, by them، دغه شانتي دا بای راځي. نو اصل کې دا بای خو هم پریپوزیشن دی که نه. صحیح ده؟ بای هم پریپوزیشن دی. صحیح ده؟ نو که فرض کا د یو ورب سره خپل یو پریپوزیشن هم راغلی، هغه ګوره ټو هم کیدی شي، هغه ود هم کیدی شي، هغه فار هم کیدی شي، هغه آفټر هم کیدی شي. دغه شانتي هر یو پریپوزیشن د ورب سره په اکټیو وایس کې راتلی شي. نو کله چې هم بیا مونږه د هغې نه پیسیو وایس جوړو نو هغه پریپوزیشن به د ورب سره راځي
او د هغې نه پس به که ضرورت وي نو بای به ورسره هم راځي. همدا ټوله مسله ده چې په دې کې اکثر خلک غلطیږي چې یو پریپوزیشن خو د ورب سره الریډي راغلی دی نو زه په پیسیو وایس کې د دې سره بل پریپوزیشن ولګوم او که ونه لګوم، یعنی زه سره بای ولګوم او که نه. په دې کې خلک کنفیوز کیږي. نو په دې پوینټ باندې تاسو به ځان نه کنفیوز کوئ. که فرض کا د ورب سره پریپوزیشن راغلی وي هغه به هم د ورب سره لګي او که بل ورسره پریپوزیشن د لګېدو ضرورت وي یعنی که بای ورسره راځي نو هغه به ورسره هم لګوئ. صحیح ده. زه تاسو له اوس یو څو اگزامپلز در کوم د دې نه ځان پوهه کوئ. صحیح ده. فرض کا زمونږ سره یو سنټنس وي. صحیح ده. The students laughed at the teacher. سټوډنټانو په ټیچر پسې خندل. د هغې دپاره ټکې څه راځي؟ laughed at. دا یو ټکی دی، phrasal verb دی، ځکه چې دا یو verb هم دی او ورسره preposition هم دی، هغه دی at. صحیح ده. نو laughed at. laughed at مطلب دی په چا پسې خندل. صحیح ده. نو سنټنس څه دی؟ The students laughed at the teacher. سټوډنټانو په ټیچر پسې خندل. اوس دا زموږ سره په اکټیو وایس کې دا سنټنس داسې راغلی دی. کله چې هم زه دا پیسیو وایس ته بدلوم نو موږ به هغه ټول رولز اپلای کوو کوم چې موږ په پارت 1 او په پارت 2 کې کړي دي. صحیح ده. اولنی رول څه دی چې سبجیکټ او آبجیکټ په خپل ځای چینج کوي. صحیح ده. نو د سبجیکټ ځای له به څه راځي؟ د ټیچر. صحیح ده. سو د ټیچر was laughed. was به ځکه راځي چې په اکټیو وایس کې زموږ سره past indefinite tense دی که نه؟ laughed at راغلی دی. صحیح. laughed at نو هغه past indefinite tense دی. نو په پیسیو وایس کې به ورسره بیا څه راځي؟ was به ورسره لګي که نه؟ نو the teacher was laughed at by the students. صحیح ده. نو وګوره laughed at هغه دواړه هم په پیسیو وایس کې هم یو ځای راغی او ورسره by هم ولګېدو. صحیح ده. دوه پریپوزیشنز پکې راغله. د دې نه به بیا سنټنس دغه شانتې جوړېږي. صحیح ده. یو اگزامپل بل اخلو. You should look after your kids. تا له پکار دی چې ته د خپلو بچو د خپلو ماشومانو خیال ساتې. د هغې دپاره ټکې څه راځي؟ look after. اوس look verb دی او after preposition دی. صحیح ده. دا زموږ سره په اکټیو وایس کې سنټنس دی. نو اوس دا چې مونږ کله پیسیو وایس ته اړو نو دا به څنګه جوړېږي؟ هماغه ټول رول. صحیح ده. your kids should be looked after by you. صحیح ده. نو په اکټیو وایس کې زموږ سره لوک دی خو تاسو ته ما ویلي و چې په پیسیو وایس کې همیشه د ورب تھرډ فارم استعمالیږي نو ځکه به راځي لوکډ او آفټر به د لوکډ سره راځي. نو لوکډ آفټر به راځي او بای به ورسره هم لګي. بای یو. یو خو نه بدلیږي که نه؟ نو دغه شانتې به د دې نه سنټنس جوړېږي. صحیح ده. ښه یو اگزامپل بل اخلو. صحیح ده چې صحیح پې پوه شئ. ماجد was smiling at Hamza. ماجد حمزه ته خندل. صحیح ده. نو smiling at راغی. نو اوس چې د دې نه زه کله پیسیو وایس جوړوم نو هغه به څنګه جوړېږي؟ حمزه was being smiled at by ماجد. نو حمزه به راشي د سنټنس اوله ته او was being به راځي په پیسیو وایس کې ځکه چې په اکټیو وایس کې زموږ سره past continuous tense دی. was smiling دی که نه؟ نو was او د being اضافه به ورسره وشي نو was being به شي او smiled at د ورب تھرډ فارم به استعمالیږي نو ځکه smiled راغی او at به ورسره لګي. صحیح ده. پوینټ ټول دغه دی او د هغې نه پس به by ماجد نو by به ورسره هم راځي. صحیح ده. دا خو یو پوینټ. اوس راځو دویم نمبر پوینټ لا. دویم نمبر پوینټ دا دی چې دا تر اوسه پورې چې موږ څومره رولز ویلي دي نو په دې کې په اخره کې په هر سنټنس کې په پیسیو وایس کې بای راځي که نه؟ بای می، بای هم، بای دم، بای هر، دغه شانتې بای راځي. خو په انګلیش کې ځینې ټکي داسې وي او هغه ډېر کم ټکي دي. صحیح ده. چې په هغې کې بای نه لګي، د بای نه علاوه پکې بل یو پریپوزیشن لګي. نو اوس د دې لپاره داسې خاص څه قاعده او رول نشته دی چې زه پې تاسو پوه کړم چې دا ورسره ولې لګي او څنګه به لګي. خو دا یوه ژبه ده. صحیح ده. نو په دې کې ځینې ټکي داسې دي چې د هغې سره بای نه لګي په پیسیو وایس کې، د هغې سره به بل پریپوزیشن لګي، د هغې سره ټو لګېدی شي، د هغې سره ود لګېدی شي، د هغې سره مثال په طور اټ لګېدی شي، د هغې سره ان لګېدی شي، داسې بل یو پریپوزیشن هم لګېدی شي. خو داسې الفاظ ډېر زیات کم دي. نو چې کم هم داسې الفاظ هغه به تاسو ځان له هم داسې یادوئ. صحیح ده. رټه به پې لګوئ چې د دې الفاظو سره بل یو پریپوزیشن هم لګېدی شي او په دې کې ځینې الفاظ داسې دي چې د هغې سره بای هم لګېدی شي او بل یو پریپوزیشن هم لګېدی شي. خو هغه ټول ډیپینډ کوي. تاسو به موقع ته ګورئ. په انګلیش کې خلک وایي که نه کانټیکسټ ته به ګورئ چې موږ په کومې موقع باندې دا استعمالو نو د هغې مطابق به ورسره بیا پریپوزیشن لګي. کله ورسره بای هم لګېدی شي او بل یو پریپوزیشن هم لګېدی شي. صحیح ده. زه اوس تاسو له هغه لیسټ در کوم او تاسو له به یو څو اگزامپلز در کوم نو دا به تاسو بیا ځان له یاد کړئ. صحیح ده.
ښه اولنې یو لیست دا دی ګوره دې لیست تاسو وګورئ تاسو ته په سکرین باندې ښکاري صحیح ده دا هغه لیست دی په دې کې ټوټل 4-5 ټکي دي صحیح ده دا خو تاسو یادولی شئ که نه نو په دې لیست کې یو ټکی دی نون صحیح ده اوس نون مطلب دی پیژندنه پیژندل صحیح ده خو دا اصل کې د نو تھرډ فارم دی که نه نو نیو نون نو کله چې هم نون ټکی په سنټنس کې راځي په پیسیو وایس کې نو زیاتر د هغې سره ټو لګي د هغې سره بای نه لګي ټو ورسره لګي او په ځینې کیسز کې ورسره فار هم لګېدی شي مثال په تور زویمه چې آی نو یو زه تا پیژنم دا یو د انګلیش یو سنټنس دی په اکټیو وایس کې زموږ سره فرض که صحیح ده آی نو یو زه تا پیژنم نو اوس چې کله موږ د دې نه پیسیو وایس جوړو نو هغه به څنګه جوړېږي اول به ټول ځای چې که نه یو آر نون ټو می صحیح ده د دې به پیسیو وایس دغه شانتي جوړېږي چې زه تا پیژنم مطلب یې هم دغه دی خو سنټنس به څنګه لیکلی کېږي په پیسیو وایس کې یو به د سبجیکټ ځای له راشي یو او پریزنټ انډیفینټ ټینس دی که نه آی نو یو خو پریزنټ انډیفینټ ټینس دی که نه نو په دې کې به بیا په پیسیو وایس کې د هغې سره آر راځي که نه ځکه چې د یو سره خو آر راځي یو آر بیا به د ورب تھرډ فارم استعمالیږي د نو په ځای باندې به نون استعمالیږي یو آر نون ټو می دا به نه راځي بیا چې یو آر نون بای می هغه بیا په دې سنټنس کې بیا غلط راځي صحیح ده دغه شانتي د نون سره فار هم استعمالیدی شي یعنی یو کس په یو څیز باندې مشهور وي که نه نو خلک وایي که نه he is known for this or he is known for his charity work هغه د خپل چې کوم د هغه صدقې او چیریټي کوي صحیح ده نو د هغې په باره کې هغه ډېر زیات مشهور دی نو د هغې لپاره بیا په هغه سینس کې به بیا نون فار استعمالیږي او که فرض که د پیژندلو والا دا دغه شانتي سنټنس راځي نو بیا به نون ټو راځي صحیح ده په دې لیست کې زموږ سره بل یو ټکی دی انوایټډ اوس انوایټډ مطلب دی دعوت ورکول چاله بلنه ورکول صحیح ده نو اوس تاسو به ګوره د انوایټ سره بای هم لګېدی شي او د انوایټډ سره ټو هم لګېدی شي اوس ګوره که فرض که مونږ انوایټډ په داسې کیس کې استعمال کو چې مونږ وایو چې یاره چا یو کس له دعوت ورکړي یعنی بل یو کس چاله دعوت ورکړي صحیح ده مونږ سنټنس داسې وایو نو په هغه ټایم کې به بای استعمالیږي مثال په تور زویمه چې احمد واز انوایټډ بای سلیم احمد لا دعوت ورکړی شوی و د سلیم په ذریعه سره نو په هغه کیس کې به بیا بای استعمالیږي که فرض که مونږ د یو کس ذکر کوو او که فرض که مونږ د یو تقریب ذکر کوو یا داسې یو ځای ته څوک را انوایټ کول یا را بلل صحیح ده نو په هغه کیس کې به بیا ټو استعمالیږي مثال په طور احمد واز انوایټډ ټو د پارټي احمد ته دعوت ورکړی شوی و د پارټۍ ته اوس پارټي خو دا خو یو تقریب دی که نه دا خو یو کس نه دی انوایټ کړی موږ د یو کس خبره نه کوو په دې ټیم کې نو د انوایټډ په باره کې صرف دا ځان سره یاد ساتئ چې کله موږ د یو کس ذکر کوو چې یو کس څوک انوایټ کړي نو بیا به پای راځي او که فرض که یو تقریب ته څوک انوایټ شوي نو بیا به ټو راځي صحیح ده دغه شانتي زموږ سره دا نور هم ټکي دي listened مطلب اورېدل صحیح ده The students listened to the teacher نو دا خو دغه شانتي بیا د هغې سره هم ټو راځي بیا دی preferred ویلې کېږي غوره ګڼل یو څیز بهتره ګڼل غوره ګڼل د دې سره هم زیاتر ټو راځي او بل یو ټکی زموږ سره دی addicted ویلې کېږي عادي ته یو سړی د څیز عادي وي که نه یعنی یو سړی فرض کا یو کس نشه کوي نو هغه د نشې عادي وي که نه نو هغې دپاره addicted راځي یا یو کس ټول ورځ ویډیو گیمز ته ناست وي صحیح ده په موبایل باندې نو هغه د هغې addicted وي نو دغه شانتي addicted چې هم زیات راځي نو د هغې سره هم زیاتر ټو لګي صحیح ده نو دا خو هغه لیست دی چې د دې سره زیاتر ټو لګي خو په ځینې کیسز کې ما تاسو له اوس اگزامپلز درکړ چې بای هم لګېدی شي خو دا به تاسو یادوئ او څنګه به یادوئ دا به تاسو ته په خپله باندې یادېږي چې څومره تاسو پریکټس کوئ د انګلیش او تاسو له مخې ته دغه شانتي دا ټکي راځي او تاسو یې بیا استعمالوئ نو دا به تاسو ته په خپله یاد شي چې دا یو څو ټکي داسې دي چې د دې سره ټو استعمالیږي ښه اوس زموږ سره دی دویم لیست ته وګورئ صحیح ده په دې لیست کې هم یو څو الفاظ دي دا به هم تاسو یادوئ دا هغه الفاظ دي چې په پیسیو وایس کې د دې سره زیاتر with لګي او د دې نه علاوه سره بل پریپوزیشن هم لګېدی شي یعنی زه به تاسو ته اوس اگزامپل درکړم د یو ټکي سره at هم لګېدی شي خو زیاتر ورسره with لګي صحیح ده نو دا به هم تاسو یادوئ مثال په طور په دې کې په لیست کې زموږ سره اوله دی pleased اوس pleased مطلب دی خوشحاله ته د چا نه خوشحاله یې که نه د هغې لپاره څه راځي pleased فرض که په اکټیو وایس کې زموږ سره یو سنټنس وي you please me د دې به بیا پیسیو وایس څنګه راځي I am pleased with you زه ستانه خوشحاله یم نو I am pleased with you به راځي by you به نه راځي په دې ټایم کې بیا by you غلط راځي صحیح ده نو دی present indefinite tense
you please me present indefinite tense د دې نه بیا ځکه پیسیو وایس دغه شانتي جوړیږي. صحیح ده. بل یو ټکی دی quarrel. اوس quarrel ویل کېږي جګړې ته، یا ستا د چا سره ډېر زیات اختلاف په یو خبره باندې او خبره ډېر حد پورې لاړه شي. صحیح ده. نو یو جګړې حد ته ورسي هغې ته ویل کېږي quarrel. صحیح ده. د هغې سره هم په پیسیو وایس کې with لګي. بل یو ټکی دی satisfied. satisfied ویل کېږي مطمئن ته. صحیح ده. څوک مطمئن دي satisfied یې، د هغې سره هم زیات تر په پیسیو وایس کې with لګي. I am satisfied with you. by you به نه راځي. صحیح ده. یا په اکټیو وایس کې زموږ سره یو سنټنس وي the test result satisfied him. ټیسټ ریزلټ هغه مطمئن کړو، یعنی د چا به څه بیماري و او ټیسټ به یې کړي په لیبارټرۍ کې. صحیح ده. نو چې ریزلټ راغی نو موږ څه وایو چې the test result satisfied him. صحیح ده. ټیسټ ریزلټ هغه مطمئن کو. نو اوس چې دا موږ کله پیسیو وایس ته وړو نو هغه به څنګه راځي؟ he was satisfied with the test result. صحیح ده. نو په دې ټیم کې بیا by نه راځي، بیا به with راځي. دغه شانتي بل یو ټکی دی displeased. displeased بالکل الټه دی د پلیز. مونږ پیل اول پلیزډ وکړو که نه، د هغې الټه څه دی؟ displeased. pleased ویل کېږي خوشحاله ته، displeased ویل کېږي خفه ته. صحیح ده. نو د دې سره هم په پیسیو وایس کې with راځي. she is displeased with me. هغه زمانه نه د خوشحاله، نو بیا به displeased with me راځي. بل یو ټکی دی dissatisfied. dissatisfied ویل کېږي غیر مطمئن ته. د دې نه مخکې مونږ وکړو satisfied هغه مطمئن دی، او dissatisfied غیر مطمئن چې مطمئن نه وي، د دې سره هم with راځي زیاتره. صحیح ده. نو ګوره دا ډېر آسان دي دا الفاظ یادول چې د دې سره with راځي. ګوره د pleased او displeased، satisfied dissatisfied. بل یو ټکی دی disgusted. اوس disgusted ویل کېږي اصل کې نفرت ته، یعنی یو څیز ستا دومره بدې شي یا یو کار ستا دومره بدې شي یا یو خبره ستا دومره بدې شي چې هغه ستا نفرت حد پورې سړی ورسي په هغې کې، دومره سړي نه نفرت کېږي د هغې نه. خلک وایي که نه د پلانکي څیز نه زما نفرت دی، یا د پلانکۍ خبرې نه زما نفرت دی، یا د پلانکي کار نه زما نفرت دی، نو هغې ته ویل کېږي disgusted. صحیح ده. اوس disgusted داسې ټکی دی چې د دې سره with هم راتلی شي او د دې سره by هم راتلی شي، خو هغه به تاسو موقع ته به ګورئ او هغه به تاسو څنګه پته لګي چې څومره ستاسو ایکسپیرینس کېږي، نو هغې را څومره ستاسو پریکټس کېږي، نو تاسو په خپله پته لګي چې په دې ټایم کې به زه by استعمالومه که with به استعمالومه. صحیح ده. ښه اوس راځو مونږ اخري لیست له. اخري لیست زمونږ سره هغه دی چې په دې کې هغه ټکي دي چې د هغې سره په پیسیو وایس کې زیات تر at راځي. د ځینو ټکو سره by هم راځي. صحیح ده. خو زیات تر د دې ټکو سره په سنټنسز کې په پیسیو وایس کې at راځي. صحیح ده. هغه پریپوزیشن ورسره لګي. په هغې کې زموږ سره څه دی؟ amazed. amazed ویل کېږي یعنی ښه حیرانتیا، یو سړی د خوشحالۍ نه حیران شي یا یو څیز داسې ویني چې خوشحاله هم شي خو حیران ورسره هم وي. صحیح ده. نو هغې ته ویل کېږي amazed. تاسو amazed باندې ځان داسې پوهه کوئ چې فرض که چېرته ډېر سخت ژمی وي که نه، سخت یخني یا باران ورېږي او تاسو ته څوک په هغه ټایم کې ستا د سره اړو تمه نه وي، ستا اړو سره خیال نه وي، او یو کس تاسو ته د کباب ډک پلیټ ته ګرم ګرم کېږي مخې ته، نو په هغه ټایم کې سړی amazed شي، حیرانه شي، خو هغه حیرانتیا ښه حیرانتیا وي، د خوشحالۍ حیرانتیا وي، هغې ته ویل کېږي amazed. صحیح ده. اوس د amazed سره زیات تر at ټکی استعمالیږي. صحیح ده. at پریپوزیشن راځي ورسره په پیسیو وایس کې. ښه بل زموږ سره یو ټکی دی annoyed. annoyed ویل کېږي یعنی یو سړی ناراضه شي یا یو سړی ډېر تنګ شي د یو څیز نه. صحیح ده. هغې دپاره راځي annoyed. دا مخکې هم موږ په لیسنس کې بار بار دا ټکی موږ ویلی دی annoyed. صحیح ده. نو اوس annoyed سره by هم راتلی شي او at هم راتلی شي، نو هغه به تاسو په خپله فقرې ته ګورئ او د هغې مطابق به ورسره لګوئ. مثال په توګه زه وایم چې I am annoyed by loud music. یعنی چا تیز میوزیک لګولی نو زه وایم چې I am annoyed by loud music. زه د دې تیز میوزیک په وجه باندې تنګ یم، د هغې نه annoyed یم. صحیح ده. تنګ شوی یم د هغې نه. نو په دې ټایم کې به بیا by راځي. او یا که فرض که زه وایم چې I am annoyed at my brother. زه خپل رور ته یعنی قار یم ورته د هغه نه تنګ یم. صحیح ده. نو په هغه ټایم کې بیا at لګي. نو دغه شانتې به تاسو ته دا د پریکټس سره تاسو چې څومره انګلیش په خپل ژوند کې وایئ ستاسو مخې ته به دا خبرې راځي، دا ټکي به تاسو ته یادېږي دغه شانتې. صحیح ده. بل یو ټکی زموږ سره دی knocked. knocked ویل کېږي یعنی دروازه ډبول، دې ته ویل کېږي knocking. صحیح ده. نو د knocked سره هم په پیسیو وایس کې at راځي. knocked at the door. knocked by the door نه دی. صحیح ده. knocked at the door. ښه د دې نه پس زموږ سره په دې لیست کې درې ټکي نور دي. ګوره wonder، surprised او shocked.
د دې درې واړو مطلب دی حیرانتیا. صحیح ده. خو په دې کې لږ لږ فرق دی. وانډر ویل کېږي عامې حیرانتیا ته، او شاک ویل کېږي یعنی یو سړی ته صدمه ورسي، سړی حیران هم شي خو داسې یو کار شي چې تاسو سره یو قسم د تکلیف هم ورسي یا صدمه هم ورسي، سړی شاک شي. صحیح ده. نو د هغې سره هم اټ راځي. او سرپرایز هم حیرانتیا ته ویل کېږي. صحیح ده. نو دا درې واړه ټکي تقریبا یو شانتي دي. دا به تاسو ته په اسانه باندې یاد شي چې د دې درې واړو سره په پیسیو وایس کې زیاتر اټ پریپوزیشن لګي د بای په ځای باندې. خو د دې سره بای هم لګي دي چې تاسو ته ما اوس دا خبره وکړه چې تاسو به فقرې ته ګورئ. مثال په تور زه شاکډ استعمالوم. صحیح ده. شاکډ ما تاسو ته اوس وایي چې سړی एकदम شاک شي، एकदम حیران شي. صحیح ده. نو د هغې لپاره ګوره، فرض که زه وایم چې I am shocked at his behavior، زه د هغه پر رویې باندې ډېر زیات شاک یم، یعنی ډېر حیران یم. څوک د سره بدتمیزي وکړي او سړی ډېر حیران شي چې یاره ده ماته دا څنګه خبره وکړله، نو زه په هغه ټایم کې وایم چې I am shocked at his behavior. نو په هغه ټایم کې به at راځي. خو که فرض که زه وایم چې I am shocked by this lesson، زه په دې لیسن باندې یا زموږ چې کوم د نننۍ لیسن دی په دې باندې ډېر زیات شاک یم، په دې باندې ډېر زیات حیران یم، نو په هغه ټایم کې ورسره بای استعمالیدی شي. صحیح ده. نو دغه شانتي دا زموږ سره درې لیسټ دي چې په دې کې د بای نه علاوه نور هم پریپوزیشن زموږ سره په پیسیو وایس کې استعمالیدی شي. دا دومره ډېر ټکي نه دي، تاسو شمار کې دا څومره ټکي دي، نو دا تاسو په اسانه باندې یادولی شئ. د دې نه علاوه چې څومره هم ټکي دي دا موږ چې کم په دې پارټ 1 او پارټ 2 کې کړي په هغه ټولو کې بای راځي. خو دا هغه ایکسپشنز دي چې ما تاسو ته ویلي چې ځینې څیزونه ایکسپشنز وي یا د هغې لپاره سپیشل رولز وي. سپیشل رولز زما مطلب دا دی چې تاسو به هغه کانټیکسټ ته ګورئ، تاسو به هغه حالاتو ته ګورئ چې زه په کومه موقع باندې دا ټکي استعمالوم، د هغې مطابق به ورسره یا بای لګي یا به ورسره بل پریپوزیشن لګي. هغه اټ کېدی شي، هغه فار کېدی شي، هغه وت کېدی شي، هغه ټو کېدی شي. خو دا یو څو ټکي دي د تاسو ځان له دغه شانتي یاد کړئ. زه د دې نه نور ښه تاسو په دې باندې نشم پوه کولی. صحیح ده. زما امید دی چې تاسو به د ننني لیسن نه ډېر څه زده کړي وي. انشاءالله چې په نیکسټ لیسنز کې مونږ څه کوو زه به اول تاسو ته په پیج باندې وایم چې مونږ به څه شروع کوو. د هغې پورې ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، لایک او شیر د نه هېر نشي، او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د الله په امان.